وګوره د ما سیکل او د ما د انجام ته وګوره اوسه پورې ما د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. ستړي مه شئ راغلاست درنو لیدونکو، الله مو روغ جوړ صحتمند لره. زمونږ یو هیوادوال راسره ولاړ دی، نو وغوښتل چې د سره یو څو خبرې وکړو. سر کې تاسې ځان معرفي کړو. وروره د ما نوم خالد دی، پلار نوم مې نبي ګل دی او اصلا د کابل پل چرخي اوسېدونکی یم، خو اوس بل حالت تقریبا پیدایشي د ننګرهار یم او تاسو نه ډېره ډېره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو او بس د ژوند خاطرې دي. نو بس الله پاک دې موږ مشرانو ته د نیکۍ هدایت وکړي او موږ ته مو د موږ کور کلي ولس ته په دې چې موږ ډوډۍ خپله خورو، تبلیغات نورو پسې کوو خو مګر هم افغانستان دی موږ خپل کور دی، په هر حالاتو کې بغیر د کفر شکر دی ورباندې. که یو مړۍ ډوډۍ الله پاک را رسوي نو ښه په حلاله باندې را رسوي. دا وګوره د ما سیکل او د ما د انجام ته وګوره اوسه پورې ما د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې او یو پیاله چای مې هغلته یو چا سره وڅښلې. الله دې هغه ته مجر ورکړي، غږ یې راته وکړو، سلام یې پرې واچوو، چای یې راکړو. نو بس د ورځې وګرځو چې شپه شي د پښو د درد نه بس انډیواله راټولېدی شو، نه یې غځوی شو، بس شپه یې خدای را باندې تېره کړي د بچیانو د مشکلو د افغانستان د ناکردیو د وجې نه. خو انجینر صاحب بیا هم زه د خپلو هېوادوالو ته دا دغه کوم چې ځوانانو ته د یو کار پیدا کړي، ښه روزنه دې ورته پیدا کړي. موږ باندې خو عمر تېر دی، که په سیکلو کې تېر شو، که په کباړو کې تېر شولو، که په نارویاړیو کې تېر شولو، خو د موږ دغه وروستی نسل چې کوم یو دی انجینر صاحب دغه ډېر ذلیله راځي. ولې چې موږ یې پیسونه نه شو لنډولی. کاري صاحبان مولوي صاحبان دی د قرآن فیس هم رانه غواړي، هغو مدرسې فیس هم غواړي. ښه نو چې زه خپل نفس ته پیسې نشم برابرولی نو هغه ته به زه مدرسې فیس څنګه برابر کړم؟ نو په کور کې واته نه سره فامیل لرم او بس دغه کاروبار مې دی، دغه کاروبار کومه. نو انجینر صاحب بیا هم زه په هېوادوالو باندې غږ کوم چې د موږ ډېر ماشاءالله ښایسته نظام راغلی دی. الله پاک د قرآن د روی دو وغواړي او دو د موږ سره دغه وکړي، موافقه دې را سره وکړي چې موږ باندې هم لاس راکش کړي او موږ هم په دو لاس راکش کړو. خو دغه د وطن خاینان چې کوم یو پکې دي اول خو د نیکۍ هدایت دی الله ورته وکړي او که بیا ورته نه کېږي خدای د ځمکې مخ ورته بېرته کړي چې دغه ورک شي. او دغه په موږ کې دا په دې ولس کې چې کوم یو دي چې د افغانستان سپکاوی غواړي، د افغانستان د مشرانو، د انجینرانو، د معلمانو په تبلیغات کې ډوډۍ خپله خوري او پروپاګنډې خلکو پسې کوي. نو انجینر صاحب زه بیا هم دا دغه کوم چې الله پاک دې دغو ته هم د نیکۍ هدایت وکړي او که بیا یې نه کوي خدای پاک دې دو ته هم د ځمکې مخ بېرته کړي چې دا هم پسې لاړ شي. ولې چې زه په دغه خپل کار او په دې غریبۍ باندې فخر کوم، په دې چې په خپل کور کې یو 15 روپۍ ګټم نو په دې باندې الله نه ډېر راضي یم. ډېره ښه ده، تاسو ته چارو کې بریا غواړم. څونه وخت کېږي چې دا سایکل دی؟ انجینر صاحب د کرزي په دوره کې د ما په چوکې تعالی شل زرزمینۍ کې موبایلو دوکان او ښه کاروبار مې جوړ خو بیا هغه بس چې هر څنګه چل وشولو خو غلو ووهلو، په زورواکي وو، زور مې پرې نه رسېدلو. نو بیا د هغې وخت نه په هلمند کې لښکرګاه کې یو تره زوی مې و، هغه رئیس و د یو شرکت، هغه دا پانتونونه یې جوړول، هغه سره بیا زه پکې مزدور شوم. نو 10,000 روپۍ افغانۍ راکولو ماشام، هغه سره بس موټر مې راچلولو. خو د هغې نه بعد چې بېرته رالم په کور کېناستلم نو رانه طرف غلط شو چې خدای پاکه نه پیسې شته دی، نه د بچیانو نفقه شته دی، اوس څه وکړم؟ بیا لاړم یو دوست مې و، هغه سره مې غوږ وجنګولو، هغه راته سوپ چلو خوېدلو، سوپ کاروبار مې کوم. بیا که سوپ هم اوس زه شلو چې 50 راکړو، د 10 راکړو، 50 راکړو، 10 راکړه، په دې باندې مې چاره نه کېدل. بیا یو کباړي مې دوست و، هغه راته ویل راشه دا سایکل کار شروع کړه، د ورځې به 200 روپۍ پیدا کوې نو انشاءالله چې تا کار به روان وي. نو اوس د الله نه رضا یم او الله دې رضا شي موږ او تاسې ټولو مسلمانانو د هېوادوالو وروڼو نه. نو بس دغه د 200 روپۍ پیدا کړو، به خپل ژوند تېروو. نو ژوند تر ټولو ترخه خاطره به داسې وي؟ والله چې ترخې خاطرې افغانستان کې زښته ډېرې دي. زه چې دغه ځای نه لاړ شم او هلته یو چا سره کښېنم چې د زړه مې وغواړي چې زه د سره کښېنم او ښایسته مرکه، ښایسته خبره یې دنه واورم، هغه یا د ملا تبلیغ راته شروع کړي، ملا پسې پروپاګنډ شروع کړي، یا د موږ مجاهدینو د اماراتو پسې یو تبلیغات شروع کړي، ولا امارات داسې دي ولا هغسې دي. نو زه د ما ترخې خاطرې خو زښته ډېرې دي، ما باندې ډېرې سختې تنګسې تکلیفونه تېر شول په دې چې خپل کور نه لرم، یو همسایه سړی یم.
دلته اوس هم په دې خوشکومبه چوکیباني کې اوسېږم او همسایه یم او کرا ورکوم د میاشتې 2000 روپۍ یې کور کرایه مې ده او به دغه کباړ مباړ را جمع کوم دلته دغه کوم او بچیانو ته بس 1.5 روپۍ دغه کار کې راته نغدې پاتې کېږي هغه هم د اوس نه پې خورم که داسې دوستان را سره کومک وکړي لکه دغه دا کم یو چې د مونږ دا پیسهداره خلک دي او زکات پې اوښتي او خیرات پې اوښتي دغو را سره کومک کوي نو الله دې د هغو کومک قبول کړي دغه شی دی نو بس نور خاطرې خو افغانستان زښته ډېرې دي نو ترخې هم شته دي او خوږې هم شته دي زه لا مو خوشحاله لره خالد خان زموږ په خپلو لیدونکو هېوادوالو باندې غږ کومه چې که څه هم د وسه کېده خالد خان شمېره به زه واخلم او تاسې ورسره همکاري وکړئ ژوند د هر قسم حالات سره مخامخ کېږي سړی نو تاسو ته د الله اجر ورکړي الله همین تاسو سره تاسو مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړلو دغه چینل کې موږ سره دغه کړو برخمن کړلو نو الله دې تاسو عزت وکړي چې په دې دشت ته راغلي او په دې دشت کې تاسو د موږ د افغانستان خدمتګاران یو دلته خدمتونه کوي او د یو د بل او د ورونو مسد دغه د زړه دغه سره شریکوي نو دغه سي دی الله پاک په افغانستان کې نور هیوادوال هم دغه کې چې برخمن کې چې یو بل سره موږ د ځله شریک کو په هغه کې را سره خد سي او خسته مرکه او خسته دغه ټولنه وي د سینه چې پورو پاګني نو پورو پاګر مزه لک مننه ځاتې خپه څوک وس مخه پکوا نو هیڅ د ویلو الفاظ را سره پاتې نه دی دغه وضعیت دی تاسې وګورئ نو قدرمن لیدونکو له تاسو مننه کوم موضوع مو خپله ولیدله قضاوت پر تاسو او هیله من یم چې دغه ویډیو نورو هېوادوالو سره شریک کړئ تر نورې ورسوئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل هېوادوالو سره له تله همکاري کومک او د هغوی حمایت وکړئ نو ستاسو هم ډېر وخت ونیسو تر بیا چې زه احسان الله قریشي ستاسې درنه شوپر خاصرېږم تاسو اجازت غواړم الله مو مل شه خوشحاله اوسئ